سلامونه ګران ډاکټر صاحبانو، هیله لرم چې تاسو به ټول جوړ روغ او د ښه صحت خاوندان به یاست. ډاکټر محمد رفیق یم. غواړم د دې ویډیو له لارې به تاسو ته وایټل ساین یا هم حیاتي علایم در وښیم. حیاتي علایم څلور برخې لري چې یو هم ټمپریچر دی، بي پي یا هم بلډ پریشر دی، ریسپیریشن او بل هم پلسیشن دی. نو لومړی تر هر څه مهم په وایټل ساین کې چې باید وکتل شي هغه دقت، یو ډاکټر لپاره دقت. دا ویډیوګانې ټولې د میډیکل او پارا میډیکل سټوډنټس یا هم د شاګردانو لپاره دي. نو لومړی راځو مریض ته ټول پروسیجر تشریح کوو چې د مریض سره څه کوو او څه ورسره کېږي. نو او همدارنګه مریض ته ځان معرفي کوو او د مریض څخه هم معلومات ژوندی اوسي. نو پروسیجر ورته تشریح کوو مریض ته چې څه ورسره کوو، ځکه چې د پروسیجر په جریان کې مریض موافقه ډېره مهمه ده. دا ترمامیتر دی. ترمامیتر په څو ډوله سره راځي، خو اوس په نوې نړۍ هم په نوي طبابت کې کار ځینې اخیستل کېږي، هغه د اتومات ترمامیتر څخه کار اخیستل کېږي. اتومات ترمامیتر اصلا کې ترمامیتر لپاره تر ټولو ډېر استفاده کوونکي ځایونه چې دي 5 دي، چې لومړی د هغه څخه خوله یا اورل ده، ټیمپانیک یا هم غوږ، ټمپورل یا تندی، او ریکټل یا هم د مقعد د لارې، او بل هم اکزیلري یا هم د بغل د لارې کولی شو چې د حرارت درجه معلومه کړو. نو دا سپیږ ملیمتر چې ډېر استفاده کېږي د اکزیلري او بل هم د ریکټل او اورل یا هم د خولې د لارې. هیره دې نه وي چې د ټیمپانیک او ټمپورل د ټیمپانیک او ریکټل د حرارت درجه یوه درجه پورته نسبت د خولې حرارت درجه ده، او د تندي او اکزیلري د حرارت درجه یوه درجه کښته ده نسبت د خولې حرارت درجه. او نورمال د حرارت درجه د 0.1 څخه تر 0.3 پورې ده. مختلف کتابونه مختلف نظریات لري، خو نوي ریسرچونه وایي چې د حرارت درجه د 0.1 څخه بیا تر 0.3 پورې نورمال ده. نو راځو ترمامیتر چالندوو، سټارټوو او مریض ته د ژبې لاندې توصیه کوو تر څو د ژبې لاندې ونیسي. د 2 ثانیو وروسته خپله ترمامیتر به موږ ته یو زنګ وي چې دا زنګ څه پوهېږو چې وخت یې پوره شو، او ترمامیتر زنګ وولي، یعنې داسې معلومه ده چې اوس د حرارت درجه راته وښوله 0.4. مخکې مو وویل چې د 0.1 څخه بیا تر 0.3 پورې نورمال دی. نو د مریض د حرارت درجه فوق العاده نورمال دی 0.4. د نورو طبي ویډیوګانو لپاره کولی شئ چې تاسو د ډاکټر محمد رفیق جلال یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او درسره شیر یې کړئ، او کولی شئ د دې چینل له لارې نورې طبي ویډیوګانې